د شکر علت صحیح نه دی معلوم. په بعضې ځایونو کې لیکي چې د بعضې درملو په واسطه یا د بعضې ناروغیو په ذریعه باندې هم شکر رامنځته کېږي، خو صحیح دقیق علت یې نه دی معلوم. داسې ویل کېږي چې دا په میراثي ډول باندې د مور و پلار نه کوچنیانو ته یا اولادونو ته لیږدول کېږي. څنګه موږ کولی شو چې د دې ناروغۍ نه مخنیوی وکړو؟ د هر څه د مخه د په شکر راخته ناروغان او همدارنګه روغ انسانان که په هر ډول ناروغۍ اخته وي او یا روغ وي، د هر څه د مخه سپورت یو بهترین شی دی، یعنې ډېر زیاتې روغتیایي ګټې لري. موږ او تاسې کولی شو چې هره ورځ 10,000 قدمه واخلو. که چېرته څوک په یو لوبځای یا جیمز کې سپورت کوي، دا خو د هر څه نه ډېره ښه ده. یعنې په اونۍ کې چې دی 3 ځل سپورت وکړي، بدني سپورت، دا د هر څه بهتره ده. او یا کولی شي چې په بعضې حوضونو کې یا ویالو کې یا سیندونو کې ولامبي 1/2 ساعت یا 20 دقیقې. دا ټولې کړنې، که هغه مزل دی، که هغه سپورت دی، که هغه لمبا ده، دا چې دی د انسان په بدن کې موږ چې دغه د وینې په دوران کې کوم اضافي ګلوکوز دی، یعنې بوره ده، دا په انرژۍ باندې بدلوي. او بیا دې ته اړتیا نه پیدا کېږي چې په بدن کې هغه کوم انزولین جوړ شي او هغه دغه ګلوکوز زیرمه کړي. د یو خوا نه شکر بېرته نورمالېږي او د بلې خوا نه چې دی د چاغۍ نه مخنیوی کوي. او چاغي چې د ډېرو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب هم کېدای شي. کوم ډول میوونه د شکر ناروغان چې دی باید ګټه پورته کړي؟ ځکه چې په ټولو میوو کې، یعنې په هر شي کې چې دی په غذایي موادو او په ټولو شیانو کې چې دی بوره یعنې ګلوکوز شته، خو په هغه موادو کې، په هغه تازه میوو کې چې په هغې کې فرکتوز دی، یعنې ګلوکوز پکې نه دی. ګلوکوز چې دی په سملاسي ډول باندې د وینې شکر لوړوي، او فرکتوز چې کوم دی هغه په بدن کې اول په ګلوکوز بدلیږي او بیا چې دی نو د وینې دوران ته داخلیږي، یعنې په قلاره د وینې دوران ته، یعنې په سملاسي ډول باندې د وینې شکر نه لوړوي. هغه کوم میوجات دي چې یعنې په هغې کې فرکتوز دی او د شکر ناروغان ترې ګټه پورته کولی شي. هغه د ناکې، مڼې، لیمو، نارنج، هندوانه، اناناس، انګور او امونه دي. یعنې په دې کې چې دی فرکتوز دی، یعنې د شکر ناروغ د دې څخه ګټه پورته کولی شي. خو دا به دا معنا نه لري چې دا به ډېر خوري، په لږه اندازه ترې ګټه پورته کولی شي. هغه میوجات، تازه میوجات چې په هغې کې ګلوکوز دی او د وینې شکر ډېر زر لوړوي، هغه چې دی عبارت دی د انځر، کیله، شفتالو، الوچه، خوبانۍ، خټکۍ یا خربوزه ده. دا چې دی په سملاسي ډول باندې د وینې شکر چې دی لوړوي، نو د دې نه باید د شکر ناروغان ځان وساتي. کجوره یا خرما، په دې کې هم فرکتوز دی او هم چې دی ګلوکوز دی. همدارنګه شات، په دې کې هم فرکتوز او هم ګلوکوز دی. یعنې د دې دواړو سپارښتنه چې دی ډېره ښه نه ده چې د شکر ناروغان ته ډېره ګټه پورته کړي، ځکه چې په دې کې دواړه دي او دا هم د شکر اندازه په وینه کې چې دی لوړولی شي. سبزیجات، کوم سبزیجات باید د شکر ناروغ وخوري؟ لکه پالک، شین ګلپي، غټ مرچ، ګازرې، لوبیا، نسک، دال، پیاز، هوږه او همدارنګه تورۍ او داسې نور سبزیجات. دا چې دي د شکر ناروغ لپاره چې دی ډېر زیات غوره دي چې د دې نه باید تل استفاده وکړي. علاوه له دې نه چې د شکر کنټرول کې رول لري، دې کې ډېر زیات ویټامینونه او همدارنګه ډېر زیات منرالونه موجود دي. او همدارنګه دا خپله سبزیجات چې دي یو خوا نه غذایي مواد دي او د بل خوا نه چې دی د انسان د بدن اوبه چې دی پوره کوي، نو ځکه ډېره زیاته ګټه لري د انسان بدن ته او په ځانګړي ډول د شکر ناروغانو لپاره. د زیتون غوړي، دا چې د شکر اندازه په وینه کې کنټرولوي، د دې په ځای چې د نورو غوړو څخه ګټه پورته کوئ، نو د شکر ناروغان دي د زیتون د غوړو څخه چې دی ګټه پورته کړي. سپینه ډوډۍ چې کومه ده، هغې کې هغه ډېره زر جذبېږي په کولمو کې او د وینې دوران شکر ډېر زر لوړوي. اما هغه ډوډۍ چې توره ډوډۍ، سوکړک، جوارې او همدارنګه د وربشو ډوډۍ، دا چې دی په قراره باندې هضمېږي، نو په دې اساس باندې په سملاسي ډول باندې د وینې شکر نه لوړوي. نو هغه ناروغان چې هغه یو د شکر ناروغان دي،
نو په کار دا دی چې ډوډۍ خوري نو د وربشې د ډوډۍ د سوکړک او د دغه نه دې ګټه پورته کړي، یعنې د سپینو ډوډۍ نه دې ګټه نه پورته کوي، ځکه چې د هغه ډېر زر شکر لوړوي. په شکر ناروغانو کې یوه ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د شکر ناروغان باید تل د ځان سره یو چاکلیټ یا لږه بوره یا لږه ګوړه خو هر یو خوږ شی باید د ځان سره ولري تل. او یو وخت داسې راځي چې کله یعنې د شکر یې ټیټ لاړ شي نو باید دا وخوري او د دې څخه باید ګټه پورته کړي، ځکه ټیټ شکر چې کوم دی دا د انسان د مرګ سبب کېږي. ځکه زموږ او ستاسې د مغز خواړه چې کوم دي یعنې خوراک چې دی هغه ګلوکوز یعنې بوره ده، او کله چې دا ورته ورونه رسېږي نو د منځه ځي او د انسان د مرګ سبب کېږي. دا څنګه معلومولی شو چې یو ناروغ ټیټ شکر لري؟ کله چې ناروغ باندې رپندی ولګېد، ورپېده، ډېر خوله شو او د کمزورۍ احساس یې وکړو، نو دا د شکر د ټیټېدو په معنا ده. نو په دې وخت کې په سملاسي ډول باندې یا کوم چاکلیټ یا ګوړه چې ورسره د هغه باید خولې ته واچوي، نو بېرته یې شکر نورمالېږي او ناروغ بېرته چې دی ښه کېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ کانال سبسکرایب کړئ تر څو پورې چې نورې روغتیایي خپرونې تر تاسو در ورسېږي، ستاسې د بشپړې روغتیا پیل.